رحمت الله نبیل پاکستان باره کې ولې او څه ویلي او له افغانانو یې څه غوښتنه کړې. ګران اورېدونکو السلام علیکم. رحمت الله نبیل وایي پاکستان د تل لپاره افغانستان په اور کې سېزل غواړي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل په تازه څرګندونو کې ویلي چې د پنجابي کرنل امام د ستراتیژۍ له مخې باید افغانستان تل په اور کې وسوځول شي. نوموړي دا خبرې پر خپل رسمي ټویټر لیکلې. دی وایي زما ګران باتور مجاهد او د سترګو تور ولسه، د پاکستانی جنرال اختر عبدالرحمن د ستراتیژۍ له مخې افغانستان باید د اسلام او جهاد په نوم تل په اور کې وسوځي. تر پیړیو باید هم دلته اسلام په خطر کې معرفي شي. د ټولې نړۍ شرخوښې د اسلام د دفاع تر عنوان لاندې هم دې خاورې ته راشي. هغه د وسله په لاس کې افغان ماشومانو له انځورونو سره دا خبرې ټویټ کړې دي او زیاته کړې ده چې یوازینۍ لارې یووالی دی او پر اساس یې کیدای شي چې له اوسني سخت حالات ووځي. نوموړي پر ټولو افغانانو د یو موټي کېدو غږ کړی. هغه ویلي له دې ټولو شومو موخو او د خلاصون یوازینۍ لاره زموږ یووالی او یو بل ته لاس ورکول دي. موږ باید په واحده بڼه د دې خاورې د اصلي څښتن په توګه عمل وکړو او له دې پرته به تېرې تجربې بیا راباندې تکراریږي. افغان طالبان هم باید د دې خاورې د وګړو په توګه د نورو په دسیسو پوه شي. نوموړي په اوس وخت کې د افغانستان ژغورل د لومړیتوب په توګه یاد کړي دي، خو د مبارزې د بڼې د تغییر غږ هم کړی دی. دی وایي قضاوت بیا د تاریخ کار دی، خو اوس د افغانستان ژغورل لومړیتوب دی. که موږ باثباته سولې ته رسېدل، د خپلو ماشومانو د اوسني حالات بدلون او بیا د تېرو 40 کلونو تجربو تکرار نه غواړو، نو د مبارزې بڼه باید تغییر کړو. په هر حال رحمت الله نبیل د ملي امنیت پخوانی مشر او د روانو ټولو حالاتو سره بلد او پرې پوه دی او وخت نا وخت حقیقتونه ښکاره کوي او د پاکستان ضد څېرو څخه ګڼل کیږي. په هر حال تاسو د رحمت الله نبیل د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.